السلام علیکم درنو زده کوونکو بیا هم ښه راغلاست. دا د بخت الله بهار حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست چمتو او وړاندې کړم. د خطاطۍ په برخه کې موږ د نستعلیق خط پیل کړی دی. غواړو چې د نستعلیق خط زده کړو او وکولی شو چې په ادارو او نورو مختلفو ځایونو کې له دغه خط څخه ګټه واخلو. څنګه کولی شو چې د نستعلیق په خط باندې موږ یو څه ولیکو؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ په نورو او دا ډول ویډیوګانو کې تاسو ته وړاندې کیږي. هیله مند یم چې لوستونه تر پایه راسره وګورئ. نننۍ ویډیو هم د نستعلیق د خط په اړوند ده، یعنې څنګه کولی شو چې د نستعلیق خط زده کړو او په خپلو لیکنو کې وکاروو. هیله ده چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او همداشان هره ویډیو تر پایه راسره وګورئ تر څو یوې نتیجې ته ورسیږئ او یو څه راڅخه زده کړئ. د خطاطۍ لپاره موږ عموما هغه قلمونه کاروو کوم چې نوکه یې پرې شوې وي. نوکه یا څنډه یې پرې شوې وي، د قلم نوکه. هغه که دا ډول وي او که دا ډول کوچني قلمونه وي، خو شرط کې دا دی چې نوکه یې باید پرې وي. نوکه یې باید څه ډول وي؟ پرې شوې وي. که چیرې لوی قلمونه وي، لوی مارکرې وي هم هیڅ پروا نشته. یعنې تاسې کولی شئ چې د مارکرو له ډلې څخه یو انتخاب کړئ او خپله لیکنه ورباندې وکړئ. فقط د دوی ترمنځ فرق په دې کې دی چې بعضې قلمونه یا مارکرې د لویو لیکلو لپاره، ضخیمو لیکلو لپاره کارول کیږي او بعضې مارکر د کوچنیو لیکنو لپاره کارول کیږي. خو زه تاسو ته د نی په قلم باندې کار کوم، یعنې تاسو ته زه خپل لوست د نی په قلم په وسیله باندې وړاندې کوم. زه غواړم تر څو تاسو د نی قلم جوړول هم زده کړئ. ښایي یوه ورځ نی وي خو جوړونه یې نه وي، نو نن باید موږ د نی قلم هم زده کړو. نی په څه ډول جوړیږي؟ فرض کړئ چې دا نی یا کړکی جوړ شوی نه دی. غواړو چې دا نی یا کړکی جوړ کړو. د دې لپاره موږ نی، کاټر او یو دا ډول سلاید یا تختې ته ضرورت لرو. راځو په دې باندې پیل کوو. د نی مخ پاکوو، یعنې په کاټر باندې وهو. په کاټر باندې ډیر زور هم نه کوو، ښایي نی مات کړي. منظم ځو تر څو هموارو یې. بیا نی چې کله مو مخ برخه ورته همواره کړله، یعنې په قلم د چاقو په وسیله باندې پرېږدو یې. اوس راځو د دې د لیکنې ضخامت ټاکو. په څومره اندازه باید زموږ لیکنه وي؟ هر ځای کې چې موږ لیکنه کوو په څومره ضخامت باید موږ لیکنه وکړو؟ پلانوالی څومره وي؟ راځو د دغه عرضونه د نی قلم عرض په چاقو باندې وهو. دا ډول دا زموږ په واک کې ده. څومره اندازه موږ غواړو چې نی جوړ کړو یا څومره اندازه موږ غواړو چې لیکنه وکړو. نو په دې ډول فقط دا څنګونه یې وهو، هر څومره چې تاسې غواړئ. وشو. له هغه وروسته د نی یا د کړکي شا یو څه داسې ځیږه کوو تر څو د رنګ د راخیستلو په وخت کې رنګ جذب کړي. راځو اوس دې ته چې نی په څومره اندازه باندې کټ کړو. 45 درجې باید تاسې نی کټ کړئ. که چیرې 45 درجې تاسې نی کټ کړئ، واقعا ستاسې د لاس لپاره به یو ښه قلم ورڅخه جوړ شي. اول مو اندازه واخیستله، له هغه وروسته یې کټ کوو.
کټ شو واقعا چې ښایسته قلم ورڅخه جوړ شو. نو دا قلم یا دا نی اوس لیکلو ته چمتو دی. موږ په تیر لوستونو کې د ب عین ب ف لوستی و، یعنې دا مو زده کړي وو چې ب له عین سره او ب له ف سره څنګه ګډیږي. نن راځو یو بل لوست لولو. دا لوست به وي د ب له کاف سره او ب له قاف سره د شریکولو په تړاو. ب له قاف سره او ب له کاف سره څنګه شریکیږي، نن دا لولو. هیله ده چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو له نورو ګټورو ویډیوګانو څخه هم خوند او زده کړه واخلئ. کله چې موږ مشواڼۍ کاروو، مشواڼۍ کې باید یو دانه سپنج موږ واچوو ترڅو کله چې موږ کړکه یا نی په مشواڼۍ څخه د رنګ لپاره کاروو، موږ ته زموږ د غوښتنې مطابق رنګ راکړي. راځو ب قاف په څه ډول لیکلی کیږي؟ ب ی پ ت نون ث ټ ټول په همدې ډول لیکلی کیږي. پروا یې نشته، شکل یو دی، فقط تاسې څه وکړئ، یو ټکی ورکړئ یا دوه ټکي ورکړئ، یعنې د ټکي په وسیله باندې کولی شئ له دې شکل څخه نور توري هم جوړ کړئ. دا بیا چې دی دا یوازې قاف ده، یعنې تاسو نه شئ کولی چې ف په دې ډول ولیکئ. ف موږ په تېر لوست کې لوستلې وه، هیله ده چې همغه لوست هم در سره وګورئ او زده یې کړئ. اوس راځو کاف ته. هیله ده چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ له ګټورو ویډیوګانو څخه د خپل ژوند په چارو کې کار او خوند واخلئ. خطونه مو ښایسته کړئ او خطاطي راڅخه زده کړئ. راځو یو ځلې بیا لیکو چې زده یې کړو چې څه ډول لیکلی کیږي. دا پروګرام د پښتو ژبې د بډاینې او همداشان د پښتنو د پرمختګ لپاره په لار اچول شوی دی. د یوټیوب چینل د پښتو ژبې له لوستونو څخه خالي دی. هیله ده چې نور هغه اشخاص چې په یوه څانګه کې مهارت لري دا مسؤلیت پر سر واخلي ترڅو د پښتو ژبې ته د کار کولو لپاره د یوټیوب چینلونه جوړ کړي ترڅو خلکو ته پکې مختلفې زده کړې ورکړي او پښتو او پښتانه راویښ کړي. دا پ هم دی، ی هم دی، نون هم دی او همداشان دا ګاپ هم دی او کاپ هم. هیلهمند یم چې تاسې د ننني لوست څخه یو څه اخیستي وي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. کومه پوښتنه، کومه غوښتنه او کوم وړاندیز، نیوکه، پیشنهاد لرئ زموږ د یوټیوب چینل په کمنټ کې راته ولیږئ. موږ به ستاسو پوښتنې، نیوکې او وړاندیزونه په ورین تندي ومنو او پوښتنو ته به مو ځوابونه وړاندې کړو، وړاندیزونه به مو پلي کړو
تر بیا ښې چارې د خدای په امان.